السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. که موږ د پاکستان سیاسي منظرنامې ته وګورو ډېر په تیزۍ سره روان دی چې بدلیږي او څه چې مخکې وو هغه څه چې کومه دي هغه خپل طریقې سره بدلیږي او یو دم داسې چینج په پاکستان کې راغی چې کومه بالکل موږ ایکسپیکټ کوو نه، کمې په باره کې چې موږ دا سوچ هم نه کوو چې دومره په تیزۍ سره به په ملک کې تبدیلي راځي. نن به در سره په درې اهم شیزونو باندې خبره کوم چې هغه ډېر زیات اهم دي چې په ټولو کې اول هغه خبره باندې به خبره کوو چې عمران خان صاحب چې بیګا کومه خفیه ملاقات کړو د هغې نه بعد چې هغې کومه خبرې کړې چې هغې په پوره ملک کې چې کومه ده یو تبدیلي راوستې ده او په پوره ملک کې اواز شوت شوی ده چې دا آخر عمران خان صاحب څه کړي. په دې به در سره خبره کوم. د دې نه بعد به در سره خبره کوم چې نواز شریف صاحب چې دی هغه هم د عمران خان صاحب په نقش قدم باندې روان شو او چې څه عمران خان صاحب کول هغې هم هغه وکړو او د هغه خلکو مخې ته ودرېده د کمې مخې ته چې ودرېدل پکار وو. نواز شریف صاحب چې کومه دی هلته اوس ډېر په بهادرۍ سره هلته ولاړ دی چې په کوم ځای کې هغه ته ودرېدل پکار وو. درېیم خبره به څه کوو چې د اسحاق ډار صاحب هغه څه معامله وه چې اسحاق ډار صاحب چې کومه و چې هغه نګران وزیر اعظم جوړېده خو د هغې د وجې نه هغه دا نګران وزیر اعظمي چې کومه ده هغه ختمه شوه. د دې ټوټل شیزونو به در سره خبره کوم. خو د ټول نه اول که موږ د پاکستان سیاسي منظرنامې ته وګورو نو هغه ډېره زیاته بدله شوه ځکه د 9 مهینې بعد چې د پاکستان حالات په کوم ځای کې او نن چې موږ ملک ته ګورو د ملک حالات چې کوم دي هغه ډېر زیاته بدل شوي دي. که موږ د اسحاق ډار صاحب معاملې ته وګورو نو د نون لیگ چې کومه قریبي خلک دی یا د طاقتور حلقو چې کومه قریبي خلک وو د هغو دا خواهش وو یا د هغوی دا خبر پیلاو کړی یعنی دا خبر هغې خور کړی وو چې په تیر شوي هفته کې دا خبره ډیسایډ شوې وه چې اسحاق ډار صاحب چې کومه دی دا به نیکسټ یعنې نګران وزیر اعظم وي د پاکستان. هغې وایي چې دا هر څه چې کومه دا په تیر شوي کومه تیر شوي هفته چې په هغې کې دا ټوټل هر څه شوي وو چې نگران وزیر اعظم به اسحاق ډار صاحب جوړیږي او دا د څومره قریبي خلک چې نواز شریف یا د اسټبلیشمنټ د ټوټلو به دا خبره کوله. خو بیا وایي چې اسټبلیشمنټ یا طاقتور حلقې چې کومه دي هغې نواز شریف صاحب ته دا یاد دهاني هم کړوه چې ته څه غواړې هغه به کېږي ځکه چې نګران وزیر اعظم ته کم یو کس غواړي هغه به وي ځکه چې ستا د پارټۍ حکومت دی چې ته څه غواړې ته کولی شې ستا مرضي ده ته بادشاه یې چې څه کول غواړې. خو اوس هغې ته دا شک وشو چې ما ته دا کومه خبرې کېدلې په دې کې څه لاجیک و یا زما سره چې کومه دی دا ډبل گیم کېږي او دا ټوټل هر څه چې کومه دي دا د هغې سره دوکه کېږي او روان دی. او نواز شریف صاحب چې کومه دی هغه په دې کې ډېر زیات کنفیوز دی. هغه وایي چې اخر دا زما سره څه وشو او دا اخر روان څه دي او دا د څه وجې نه دا ټوټل هر څه چې دي دا کېږي. بیا که موږ ګورو نو چې کله یو سیاسي داسې اپوینټمنټ کېږي یا یو کس داسې چې کومه دی هغه په یو عهده باندې لګولی کېږي نو د هغه نوم چې کله 2 هفتې یا 3 هفتې مخکې یا هفته مخکې چې هغه کله لیک شي نو د هغې نه پته دا لګي چې دا کس چې کومه دی دا دوی په دې ځای کې نه غواړي چې دا کس یې په دې ځای کې ولګي ځکه چې هغې چې کومه خلک د هغې خپې راکاږي نو هغه کسان چې کوم دي هغه خپل کار شروع کړي چې مخکې پته ولګي. لکه څرنګه چې موږ دلته ولله چې نون لیک په خپله پارټۍ کې دننه خلکو پرې خبرې شروع کړې. خواجه اصف صاحب په هغې باندې څومره ریاکشن راغی بیا د پیپل پارټۍ د وجې نه په هغې باندې څومره ریاکشن راغی نو د دې خبرې نه دا خبره ظاهر کېده چې دا کومه خلک چې دي دا اسحاق ډار صاحب نه غواړي چې دا دي نیکسټ یعنې نګران وزیر اعظم د پاکستان. بیا که موږ ګورو د طاقتور حلقو هم خپل معاملات دي هغه خپل معاملات ته ګوري نو که چېرته د نګران وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب جوړ شوی نو په اسټبلیشمنټ باندې به هم ډېر زیات بوج پرېوتی وی د هغو په اوږو باندې به ډېر بوج پرېوتی وی دا ټوټل هر څه په هغې باندې راغلی وی ځکه چې د نون لیګ څومره قریبي صحافیان دي یا قریبي خلک دي یا د قریبي ذرایع چې څومره د نون لیګ دي هغه ویل چې اسټبلیشمنټ هم په دې خبره باندې راضي دی چې نګران وزیر اعظم دی اسحاق ډار صاحب جوړ شي نو د هغې دپاره کیدی شي چې دا خبر چې دی چې دا طاقتور حلقو لیک کړی چې دا کومه بوج چې کومه ده چې دا د دوی د اوږو نه ختم شي او که چېرته نون لیګ شکایت وکړي یا عمران خان یا نواز شریف صاحب شکایت وکړي یا اسحاق ډار صاحب شکایت وکړي نو هغې به ورته وایي چې موږ خو ستا سره وو موږ خو ستا په نقش قدم باندې تلو خو د بدقسمتۍ نه تاسو نه خبر لیک شو او هغه ستاسو خلاف دا خبرې چې کومه دي دا نون لیګ وکړئ یا مخالف چې کومه پارټۍ دي هغې وکړئ. دویم اپشن ته که موږ ګورو نو اسحاق ډار صاحب څو ورځې مخکې دا غوښتل چې یو لیفټننټ جنرل صاحب چې کومه دی چې هغې ته ایکسټینشن ورکړي د هغې نه هم پته لګېده چې ډایرکټ چې کومه دی خبر دی هغه دیو ډایرکټ د نواز شریف صاحب نه اخلي چې نواز شریف صاحب څه غواړي نو هغه دیو کوي اسحاق ډار صاحب نو دا هم کېدای شي چې د هغه ځای نه دا خبر لیک شوی. درېیم که موږ ګورو که کېدای شي چې اسحاق ډار صاحب د ډېرې خوشحالۍ نه دا خبر لیک کړی چې هغې په ذهن کې دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبر او هغې دا خوشحالي برداشت کړی او دا خبر د هغې نه لیک شوی نو دا 3-4 وجوهات چې کومه دي دا د دې کېدای شي.
نواز شریف صاحب چې کوم د هغه غټ خواهش دار چې د دوباره یعنی په څلورم ځل باندې دی پرایم منسټر جوړ شي ځکه چې هغه وایي چې په 2017 کې چې هغه کله د وزیر اعظم شپ نه ختم کړ نو هغه آرټیفیشلی و نو هغه وایي چې زه یو ځل پرایم منسټر بیرته جوړ شم نو زه به طاقتور حلقو ته ووایم چې دا تاسو څه کړي دا تاسو د عوام برعکس کړي عوام چې څه غواړي هغې مخالف تاسو دا کړي نو هغې دا خواهش ته چې دوباره دی دا وزیر اعظم جوړ شي د هر څه به هغه انډو کې ریورس به کې بیرته به لاړ شي او د هر څه به بیرته د سر نه وشي خو دا خو به وخت وایي چې کیدای شي ممکنه کېدای شي نشي ممکنه کېدای دا ټوټل عرصه به موږ ته مخکې وخت ووایي اوس دلته راځو د عمران خان صاحب هغه خبر ته چې کوم عمران خان صاحب په بنګاله کې هغوی ملاقات کړی د هغه ملاقات نه بعد چې هغې کومه خبرې کړلي هغې په پوره ملک کې داسې اثر په پوره ملک او په خلکو باندې کړی دی په هغې کې هغې ویلي چې د هغه چې کومه قریبي کسانو یا د عمران خان صاحب سره وایي چې هغې خو نه صرف زه پرېښودی ما خو بلکې زه یې پرېښودی هم یم او د هغې باوجود چې کومه دی هغه په ما باندې تنقید هم کوي بیا د هغې نه مخکې هغه وایي چې په 2 کسانو باندې ما ته ډېر زیاته حیرانګي ده چې دا کسانو زه تر اوسه پورې ولې نه یم پرېښی چې په هغې کې پرویز الهي دی او شیخ رشید صاحب دی چې دا دواړه تر اوسه پورې زما سره څنګه ولاړ دي د هغې نه مخکې وایي چې ما ته چې ډېر زیات صدمه او دوک رسېدلی نو هغه په محمود خان صاحب باندې رسېدلی دی چې آخر دیو زه ولې پرېښودم د دیو سره ما څه ونه کړه د دیو په وجه باندې ما د چا سره جګړې ونه کړې خو بیا هم دیو زه پرېښودم د هغې نه مخکې دوی وایي چې پرویز خټک صاحب چې کومه دی دی نه خو خټک ما جوړ کړی و د خوړو نوم نه و دی خو صرف د یو رکن و اسمبلی بیا ما د ده نه سی ایم شپ دله ورکړه دی ما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جوړ کړو د هغې نه پس چې کومه دی د بیا ما وزیر ډیفنس جوړ کړو خو د هغې وزیر دفاع مې جوړ کړو خو د هغې باوجود هم د زه پرېښودم او د هغې سره سره دی چې په ما باندې کومه گفتگو کوي یا ما خلاف چې کومه خبرې کوي دا امید خو د هغې نه ما نه لرو بیا د هغې نه پس دوی وایي چې اسټبلیشمنټ چې کومه دی هغه هم ډېر زیات کنفیوز دی هغه غواړي چې یوټرن والي خو د یوټرن اخیستو دپاره حوصله پکار یا هغه حوصله په هغې کې نشي هغې مخکې وایي عمران خان صاحب چې پی ټي آی چې کومه دی د هغې د ماتولو دوی ډېر زیات کوشش وکړو خو دوی په هغې کې ناکام شو او اوس دې حد ته را رسېدلي چې دوی ملک ماتېدو ته قریب شو دي او دا ملک به دوی ماتوي بیا هغه مخکې وایي چې ما ته ښکاري چې نانګران حکومت د راتلو پورې به حالات بدل شي او اسټبلیشمنټ چې کومه دی په هغې کې به هم حوصله راشي او هغه به هم یوټرن واخلي او دا هر څه چې دي دا به بدل شي د هغې نه مخکې بیا هغوی دا وویلی چې وکیلات ته به مزید دوی سیټونه ورکوي ځکه چې کومه کرپټ خلکو هغه خو الرېډي پی ټي آی پرېښود د پی ټي آی نه لاړه او اوس چې وکیلا کومه دي دوی ته به عمران خان صاحب ټیکټ جاري کوي او دوی وایي چې وکیلا ته ټیکټ جاري کولو یو وجه دا هم ده چې په الیکشن کې به دانلي کول چې کوم دا به ډېر زیات مشکله وي ځکه چې هلته به دوی خپل بای پیټي بای چې کومې ته موږ وایو هغه به هلته موجود وي نو هلته دانلي کول هم مشکل ده بیا که عدالت راځي نو هلته به هم د دوی کسان وي نو هلته هم بیا دانلي کیسونه چې کوم دي هغه په اسانه باندې هلته لړاویږي په کوټ کې به نو د دوی دپاره به ډېره زیاته اسانتیا وي او دا چې کومه ډېر زیات کمپیټنټ هم دي وکلا چې کومه دي نو دا به د ملک نمایندې ډېره په اسانه کوي ما کوشش وکړم نن چې څومره تازه خبرونه دا مې ټوټل ستاسو مخې ته کېښودو د بلې ویډیو پورې ما ته اجازت راکړئ د الله په امان